السلام علیکم همت ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست. څنګه کولی شو موږ د 2024 کال د امریکا ډي وي لټرۍ نتیجه په خپله وګورو. که چا د 2024 کال د ډي وي لټرۍ لپاره ثبت نام کړی وي نو دوی اوس کولی شي په خپل موبایل کې د ځان نتیجه وګوري. امریکا هر کال د ټولې نړۍ لپاره لټرۍ اعلانوي تر څو له هغې لارې دوی ته 55,000 نفر ورشي. که چا د دغه لټرۍ لپاره ثبت نام کړی وي په 2023 کال کې ثبت نام کړی او 2024 کال د مای په 5 تاریخ باندې یعنی د نن څخه وروسته 15 ورځې د دغه پایلې راوځي. کله چې یو څوک په دغه کې بریالی شوی وي په 2024 کال کې نو دوی په 2025 کال کې به د دوی پروسه پیل شي. نو زه تاسو ته دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښیم څنګه موږ د دغه پایله وګورو. که چیرې کې ستاسې پایله راووته د افغانستان په وخت ماسخوتن 8 بجې د ډي وي لټرۍ پایلې راوځي نو تاسو په 8 بجو باندې کولی شئ چې خپلې پایلې وګورئ. زه دغه ویډیو کې ټوله طریقه درښیم. د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ. تاسو به دغه لینک را خلاص کړئ په ګوګل یا هم کروم بروزر کې او که هلته مو دغه ترلاسه نه کړ نو تاسو دغه لینک زما د ویډیو په ډسکرپشن کې ترلاسه کولی شئ. کله مو چې لینک را خلاص کړ لاندې به راشئ دغه چیک سټارټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې لینک خلاص کړ له هغې وروسته به راشئ لاندې کنټینیو باندې به کلیک وکړئ دغه ځای باندې. کله مو چې کنټینیو باندې کلیک وکړ تاسو ته به دا ډول یوه صفحه راشي. دلته به لومړی دغه ځای کې کنفرمیشن کوډ ورکړئ. صحیح ده. دغه کنفرمیشن کوډ دی دغه سکرین شاټ به تاسو سره موجود وي. که چیرې کې تاسو موبایل کې ثبت نام کړی وي نو دا سکرین شاټ به تاسو سره موجود وي او که بل چا کمپیوټر کې درته کړی وي نو تاسو ته به یوه ورقه درکړې وي. صحیح ده. نو لومړی خانه کې به دغه کنفرمیشن کوډ ورکړئ. کله مو چې کنفرمیشن کوډ ورکړ له هغې وروسته لاندې دوهمه خانې ته به راشئ دغه ځای ته. دغه ځای کې به خپل لاست نوم ورکړئ. دغه لاست نیم چې دی دغه به ورکړئ. صحیح ده. که لاست نیم هم نه لرله نو ټول نوم به ورکړئ دغه او له هغې وروسته به راشئ وروستۍ خانې ته. دغه ځای ته به راشئ دلته به د زیږېدو کال ورکړئ. دغه د زیږېدو کال دی 1999 نو تاسو چې کوم کال کې زیږېدلی وئ هماغه کال به ورکړئ. صحیح ده. له هغې وروسته به راشئ بېرته لاندې به راشئ دغه اخري خانې ته دغه ځای ته. دغه ځای کې به دغه عددونه ورکړئ. کله مو چې دغه هر څه دغه فورم ډک کړ نو له هغې وروسته به راشئ لاندې سبمیټ ته. دا سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. څنګه مو چې سبمیټ باندې کلیک وکړ لږ به ورته انتظار شئ. نو کله چې سبمیټ باندې مو کلیک وکړ لینک را خلاص شو نو تاسو ته به سمدستي پایله راوځي. که چیرې کې تاسې پاتې راغلي وئ نو تاسو ته به دغه ولیکي has not been selected تاسې نه انتخاب شوي. که چیرې کې تاسې انتخاب شوي وئ تاسو ته ولیکي چې has been selected نو تاسو ته د مبارکي تاسو کامیاب شوي یاست. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ د خپلې ډي وي لټرۍ پایله وګورئ. راتلونکي ویډیو کې هم درته ښایم که چیرې کې تاسو څخه د کنفرمیشن کوډ ورک شوی وي نو تاسو هغه هم کولی شئ پیدا کړئ. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښه شي ویډیو در سره لایک کړئ. مننه.